Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to define either and neither. نن زمون کلاس دی د انګلیش په دوو لفظونو باندې یعنی په دوو تورو باندې او هغه دوه لفظونه دي either and neither. د دې دوو لفظونو سره either and neither سره به زمونږ په انګلیش ویلو او پوهېدلو کې تر ډیره حده پورې خواله راشي. لکه څنګه چې مونږ په پښتو کې وایو یا دا او یا دغه، نو دا به مونږ په انګلیش کې څنګه وایو یا دا او یا دغه. اکثر مونږ وایو چې یا دا وکا یا دغه، او داسې وایو چې نه دا کومه او نه دغه. نو په دې کې مونږ ډیر کنفیوز یو چې داسې به څنګه وایم چې نه دا کومه او نه دغه، یا دا وکا او یا دغه، دا به څنګه وایم. نو نن مونږ زو چې دا دوه لفظونه او د دې یو څو مثالونه وکړو چې either او د neither. either تاسو له زه یو څو مثالونه درکوم په جملو کې. فرض که زه وایم چې یا به زه په خپل راشم او یا به څوک راولېږم، یا به زه په خپل راشم او یا به څوک راولېږم. نو دا به په انګلیش کې مونږ داسې وایو چې either I will come myself or I will send someone. یا به زه په خپل راشم یا به څوک راولېږم. یا تا زونه یا هغه زونه لیدم یا یې را باندې ځان ناغرضه کو، یعنی مونږ چې په پښتو کې وایو ځان دې ناجانه کې کو. یا تا یا هغه زونه لیدم یا یې را باندې ځان ناجانه کو. either he didn't see me or ignored me. یا کرایه راکا یا کور خالی کا. either pay rent or weekend the house. یا کرایه راکا یا کور خالی کا. په دغه کمره کې حسن دی یا علی دی، یعنی مونږ وایو چې په دې کمره کې حسن دی یا علی دی. either حسن or علی is that room. یا دغه کمره کې حسن دی یا علی دی. either حسن or علی is that room. یا په دغه کمره کې حسن دی یا علی دی. یا حسن یا ته دروغ وای. either حسن or you are lying. یا حسن یا ته دروغ وای. either sing or dance. یا سندره وایا او یا ګډا وکا. پس که زه وایم چې نه سندره وایم او نه ګډا کوم. neither this nor that. نه دا کوم نه دغه. neither this nor that. خانه زه سندره ویلی شم او نه ګډا کولی شم، یعنی نه سندره زه وایم او نه ګډا کوم. neither I can sing nor I can dance. نه زه سندره ویلی شم او نه ګډا کولی شم. I will neither meet you nor talk to you. زه نه تا سره ملاویږم او نه در سره خبرې کوم، یعنی زه نه تا سره ملاویږم او نه در سره خبرې کوم. I will neither meet you nor talk to you. نه زما دا ډریس خوښ دی، یعنی دا کپړې زما نه خوښې دي او نه په ما کې فټ دي، یعنی سازي دي. نه په ما کې دا کپړې سازي دي او نه زما خوښې دي. neither I like this dress nor it fits me. neither teacher nor students were in class. نه په کلاس کې ټیچر او نه شاګردان او، یعنی نه په کلاس کې استاد او نه شاګردان او. neither teacher nor student were in the class. neither حسن nor علی plays cricket. نه حسن کرکټ کوي او نه علی. neither حسن nor علی play cricket. نه حسن کرکټ کوي او نه علی. دا زمونږ د نن ورځې کلاس. که د چا زده شوی نه وي پوهه شوي نه وي نو هغوی ته مې دا ریکویسټ دی چې د یو څو منټو کلاس دی دا بیا خو مو ګورئ، بیا خو مو ګورئ، د زده کولو یې کوشش وکړئ.